د شیخ الاسلام رحمه الله تزوال او مزل ویلیو. به په مجلس کې مفتی صاحب محترم د دې خبرې وضاحت وکړو چې وجه دا ده چې د هغه په کتابونو کې د تجسیم اثبات دی. موږ وایو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د الله په صفاتو کې الله لا هغه صفات ثابت کړي چې قرآن کریم کې الله ځان له ثابت کړي یا د الله رسول ثابت کړي یا د سلف په اقوالو کې ثابت وي. نمبر 2 د شیخ الاسلام په عباراتو کې به په نفي د تجسیم تصریحات درخو لازم الجسمیت سکو. موږ به تاسو ته تصریحات کوو چې شیخ الاسلام وایي چې الله رب العالمین د جسمیت نفي کوي او په دې باب کې تفصیل کوي که چېرته اثبات الصفات تجسیم وي نو دا تجسیم زه نشم نفي کولی ځکه اثبات الصفات قرآن سنت سلفو کړی دی او که تجسیم چېرته بل څه ته وایي د هغې وضاحت هم کړی دی نو بیا زیم نفي کوم. زمونږ د طرف نه دعوه دا ده چې تاسو دی لفظي کلام ته کلام لفظي ته مخلوق وایي دا د الله کلام نه ګڼئ او دا د سلفو په اقوالو کې بدعت او گمراهي ده او بدعت او گمراهي ګڼو او کفر هم ورته ویلی شوی. په دې خبره که موږ ته نصرت وکړي مناظره کوو که نه بیا به مناظرې ته خوښه نه وي. اوله بسم الله الرحمن الرحیم دا خو کار نه کیه څه پروت دی دا د دې مفتي صاحب دا د دې بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. زمونږ اوله چې تاسو سره کومه خبره وه د شیخ باره کې د ابن تیمیه د هغې هغه بس مونږ کېښودی په معنا د دې سره چې هغه خبره زمونږ پخه شوه هم تړله کېمښوده بیا مې خبرې ته راځو. پخه شوه څه مطلب؟ پخه شوه نه مراد دا دی چې په هغې به مونږ مناظره به کوو. اول دلته چې لیکل شوی موږ چې پوه شو که نه خو دسخط کوو. دویمه خبره دا ده چې شیخ صاحب د کلام خبره کوي د کلام د صفت الکلام د کلام نه د صفت الکلام. په صفت الکلام کې ستاسو عقیده دا ده چې صفت قدیم چې متعلق بذات الله دی چې نسبت ذات الله ته کیږي دا مخلوق نه دی او د صفت الکلام ودرې دا خبره ختمه کړي. موږ دعوه ده چې دا قرآن د الله کلام دی. خبره لنډه غیر مخلوق امام چې په دغه کې وایي قدیم او حدیث پرې دا مخلوق دا د الله کلام دی کنه. قرآن کریم د الله کلام غیر مخلوق غیر مخلوق کلام نفسي مخلوق پرې خبره ختمه کړي. شیخ صاحب خبره ده ختمه زمون خبره ده نه مفتي دې اوس خبره سي ګوره شیخ صاحب ما هو تا ته ویلي دي کله چې ګوره خبره ختمه کړي دا دقایق فلسفي نه ما کړي دي دقایق صرف دوره مې چې د ګونګي په ژبه باندې مور پیږي. د څه په ژبه؟ ګونګي. د ګونګي په ژبه څوک پیږي؟ مور. ته پې نه پیږي دا پې نه پیږي ګونګي سره چې مور کینې پیږي. ما تاسو ته 150 کړه ته تاسو په دې مخه زه ستاسو د علمیت نفي نه کوم لکه ریاض الله ستاسو د علمیت نفي نه کوم شرقاید و برعامات نه ویم نه کوم نفي نه کوم دا د شرقاید او د برعامانه د ما 12 کاله تکمیله درس کړی دا د ما تکمیلي شاګردان دي. خندارین راتلل او تناسب استاد جی ما 12 کاله امور عامه قاضي الحمدلله تا کیسې نه کوم هدایت پکې نشته نو خو نشته او وګوره تام ټول وخت ضایع کړی دی 12 کاله تاسو ته دی وی قاضي هم دله راغلی چې دا اوس نور څوک ضایع کوي دا مقصد مې دا ستاسو د علمیت نه ده مقصد مې دا دی چې ګوره په یو موضوع باندې یو سړی مطالعه وکړي نه پې پوهېږي ممارست وي په اسماء او صفاتو کې په تاسو یارانو دوستانو کې د دې سړي په شانتې پوه سړي نشته على الرأس على زموږ سر دی دا خیر دی په دې ټولې کې په دې ټولې کې پیکې کې په دې ټولې کې پیکې کې ما پسې خلک کلیپ کوي ته را پسې کړی دی ابو اپیا خو را پسې کړی دی ما چاله جواب نه ټولې دنیا ما پسې کړی خو ما ورته ویلي دي چې را میدان ته شه د خپل ځان مناسب مې نه ګڼم خفه کېږې ما ته زما په دا زما اشنا دی ما پرېږدی د طرح چې دی یا زما هادي وګرځي یا زه د ده هادي وګرځم تاسو ولې لنډې خبرې کوو ښایسته مزېدارې صحیح ما خو ستاسو په قواعدو لګیم ستاسو قواعد قرآن سنت سلف د دې نه خو زه نه ووتم ستاسو قواعد لګیم شیخ صاحب زمونږ رایې دا ده زمونږ رایې دا ده مونږ د صفت الکلام قایل
الله تعالی د فار صفات منو او په صفاتو کې صفت الکلام منو. بیا په صفت الکلام کې مونږ د قدم قائل یو چې صفت الکلام د الله تعالی قدیم صفت دی. اوس دا چې دا قرآن شریف چې دا تاسو وایي نو تاسو دا قرآن شریف چې دا مقرو محفوظ فی السنه مقرو فی السنتنا مکتوب بأیدینا دې ته تاسو کلام وایي دې ته تاسو قرآن وایي. زه ستاسو په دې مسلک باندې اوسه پورې لا پوره نیم پېښ زه یو تش بیان کوم. ما صرف پرې کې یو کتابت دی، قرائت دی، حفظ دی، دا تلاوت دی، دا افعال العباد دی. افعال العباد مخلوق دی. ټیک شو. یو مکتوب دی، مقروء دی، محفوظ دی، دا د الله کلام دی. نه والحق تاسو تاسو عبارت زه د دې دوه په مسله کې خپل خلاصه لکه زه د خپل کم علمي اعلان کوم. زه په دې دوه په دې فرق باندې اوسم پېنو شم. یو هغه کلام دی چې الله رب العالمین ویلې، جبريل اوریدلې او نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی. هغه کلام لفظ د جبريل علیه السلام ته چې کله راوړو نو جبريل علیه السلام ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینو په صورت د الفاظ او د اصوات دغه یادې ها دغه ته تاسو څه وایي؟ الله چې او فرمایله دی دا د الله کلام دی. الله چې د جبريل چې راوړی دی، جبريل چې راوړی نه دا الفاظ تلاوت دا که صوت د جبريل دی خو کلام د الله دی. د کلام نسبت اول قائل ته کی نه موږ ځان پیو الحمدلله رب العالمین اواز زما دی، کلام د الله دی. کوم یو جبريل چې راوړی کنه تاسو خبره کوئ جبريل چې راوړی دی نو دا د الله صفات ته تاسو وایي ځان وایي الله کلام نزل به نه دا زموږ عقیده نه ده. دا زموږ عقیده نه ده. مونږه په اوبو کې بوسو نه بوسو. صحیح خبره. زموږ عقیده ده. زموږ عقیده ده الحمدلله رب العالمین دا زما اواز دی او دا زه چې زم اواز زما دی او د کلام نسبت اول قائل ته کی کلام د الله دی. انما الاعمال بالنيات ودرګه انما الاعمال انما الاعمال تاسو له وښه تفسیري تصریحات د مخلوق مفتي سم یو دا کلام ته وښه زما خبره پوره نشو کنه مفتي سم تاسو وښه نه داسې نه ده کنه ته وښه ګوره مونږ وختي یو نه شد ته دې ملګری زه خپل خبره پوره کوم کنه. الحمد لله ودرګه الحمد لله رب العالمين دا اواز زما دی، کلام د الله دی. کلام د الله دی. انما الاعمال بالنیات اواز زما دی، کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قفا نبکی من ذکرا اواز زما دی، قصیده د امرؤ القیس. بالکل څه کې اختلاف دی. اوس ما ته وکړي چې دا د الله کلام د تاسو چې دی دا نه مني دا شاګردان دی ورته غوړه کنه چې دې څه وایي دا غوړه کنه چې تاسو غوړه کنه دا کلام تاسو په مزه تاسو کوم کوی د جبرئیل السلام راوړل دي تاسو دا وایي چې دا د الله صفت کلام دی او قدیم دی یا صفت قدیم دا څه وایي قدیم پرې د غیر مخلوق د احمد ابن حنبل نه نقل دی. احمد ابن حنبل نه غیر مخلوق نقل غیر مخلوق غیر مخلوق او الله صفت دی. مونږ صفت الکلام کې دا راي ده چې غیر مخلوق نو د دې باندې بس حکم لري خالق او توي صفت الخالق صفت الخالق غیر مخلوق ته خو قدیم به کنه صفت الله غیر مخلوق نو دا استلالان من استعمال او دي کې دا په حق او باطل مشترک دا مخلوق او غیر په اسلام کې راغلی دا الله صفت مشترک دا الله صفت غیر مخلوق یو مرجي مالک پرې یو مرجي په دغه معنا کې نشي فضل اباؤنا الاقدمون بخير هغه په دغه معنا کې په دغه معنا کې لفي ظلالك القديم یعنی دا الله صفت دی کنه نو تاسو به وایئ چې د الله صفت کې انتقال وشو د اسمان دا خبره نه ورته خبره انتقال دا استالفاظ دي. قرآن كلام الله غير مخلوق لفظ ومعنى یا جی چې تاسو زسه ګوره انتقال دا راوړلو ته وایي کنه راوړل لفظ تاسو نزول شو نزول شو کرا نو نزول انتقال نه دی نزول څه تمخ کې وایا حاجی اوی دی کنه یعنی انتقال بکی کیږي دا من الله د قرآن او سنت الفاظ استعمال کیږي بکی تا ته پوس کوم جبرئیل السلام قرآن د چا نه اوري تاسو چې انتقال بکی نزول
نزول شوی دی نزول د قرآن او سنت الفاظ به استعمالو بس نزل به نزول قرآن ثابت کړ انتقال قرآن نه ثابت کړ نزل به الروح د دې استاد خبره منې کنه منې شیخ محمد د دې استاد خبره نه منې دا سورۃ فاتحه د الله کلام دی کنه او دا الله کلام دی خدا چې دا دوی څنګه ویل چې دا دې انداز سره نه دی دا انداز سره نزول باندې زموږ عقیده وره زموږ عقیده وره زموږ عقیده وره تاسو عقیده دا که غلطیږه ما تر تو وای نه خپل نه راوړي غزاول کوره چې زمو ستا په مس کې ما به الامتیاز وشي کنه شو سو ما به الامتیاز نه خو خبره زما په فهم مناسب سره ستا که شیخ صاحب نمیلانی دی ورته ستا عقیده دا چې یو کلام النفسی دی او د هغه کلام النفسی سره چې ما دا کوم الحمدلله او ویل د الفاظ نو کلام خو د الله دی د الحمدلله رب العالمین کلام د الله دی او زما دا صوت او زما دا आवाज دی باندې دا حادث کې قدیم دا زما مخلوق دی زما مخلوق هم سره د خیر ځان دا تا چې کوم قرائت کو ما سما وکړه او تا تکلم وکړه دا ما چې سما وکړه دا مخلوق دی دا مقروء د الله کلام دی او قرائت زما استاخر تیف شو دا مقروء چې دا تا چې کوم مفهوم معنا وای کنه معنا کنه مقروء نه مقروء څه چې نور تاسو وایي دا مطلب دی چې لفظ د الله دی الکه شیخ صاحب دا خو ټیک نه راکنه تاسو کله فضائل القرآن کې بیان کوي شیخ صاحب دا څنګه نه کنه تاسو دا حدیث وایي چې انا لا د ابن قتيبه په دې کې کا د ابن قتيبه په دې کې حرف و میم حرف شیخ صاحب حکیم دا د ابن قتيبه کتاب دې په دې کې زه خبر کوم سید حکیم مفتی سی وایي حاصله ده وای د الله په کلام کې حرف نشته دا حدیث څه معنی ده الف حرف و لام حرف و میم حرف لول دغه روایت به ثابتول تاسو په ذمه بني تاسو دا لول ثابت کړئ خبره چلو دغه خبره دی وایي واذ ناديناه من جانب الطور الايمن اواز چا وکړه بس څه وی ټیک بس پرېدا ما سره خبره دا څه چل دی اوس خبردار او زما زهر هم دا علی چې دا به تاسو کې شیخ عبد المنان صاحب زما غوړي زهر هم دا علی چې تاسو به دا دا وایو د یو څلور له سوراتونو چې کوم قرآن جوړ دی په دې کې حروف دي په دې کې د الفاظ دي صحیح ده دا حروف الفاظ د الله دي که د غیر الله دي دا حروف او د الفاظ زموږ عقیده چې دا د انسانانو دي دا الله تعالی کلام زموږ عقیده ده که زه په خپل مسلک کې نه غلطی کوم دا بعضې ملګري زمانه په دې بعضو معاملو ښه پیږي خاص کر انور تاج مولوي صاحب ما تا ته د صفت کړی دی زه تعنت نه کوم زه همداني نه ویم زما خیال دا دی چې زمونږ د اهل سنت والجماعت د مذاهب اربعه رای در که غلطی کوم ته چې کلام صفت الکلام قدیم دی او دا مونږ چې کوم الفاظ ویو ملفوظ دا مونږ حدیث کوو زمونږ دا زمونږ تلفظ حدیث او ملفوظ زما رای دا ده تغلش مفتی شیخ خبر وکړه دا ملفوظ حادث دی حادث مخلوقی کنه دا ملفوظ مخلوق دی صحیح دا زما استا خبري دا خو زمونږ صفت شه دغه وایم کنه زما ذهن دې تری دا زمونږ کسب دی دا خلق لکه دا ما چې کله دا یو څل سوار له سورتونو چې جوړ قرآن دی جبريل راوړی دی صحیح شه صفت الکلام رسول الله سم راوړی دی دا د الله کلام دی کنه دا د الله کلام دی خدا کلام دی مدلول کلام دا څه شی دا دال د چا دی دال د چا دی کلام دا زمونږ مخلوق لیکل شوی مخلوق لیکو کنه دا بل خبره کو خبره به پیو کنه شیخ نبی ته راشه شیخ ور په دې مناظره ور په دې به خبره کیږي شیخ الله کلام مسموع دی کنه دی من زمونږ ماتوریدي مسلک څه زمونږ مسموع نه دی ولې جبريل څه دا لا کلام د ماتوریدي مسلک چې مسموع نه دی او نه دی د عدم سم وجه څه ده نو کلام د الله تعالی دی جوړ د اصوات نه دی کنه جوړ د اصوات نه دی کنه اصوات دي حرکات دي حروف دي کنه ابو الحسن شریوی مسموع دی ته مسموع نه دی هغه توجیه کو کنه کلام لفظي دی امام والی فقیده په فقه اکبر کې ذکر دی چې مسموع دی ته مسموع نه دی یو خدا ده ته امام صاحب په مذهب نه ذکر او تاسو لا د سره غپ لګلو د سره غپ لګلو کوم ځای کې ویلي اکبر کوم ځای کې ویلي یو خو لګ په مات
لکه فسر سم او ته دا صحیح لګی دی مفتي دا صاحب د څه د دې مذهب نه یو خلاف خدا نه کنه ماړه ته وابیانو صحیح دی اصلي مذهب دا مفتی صاحب زه ته خبره مذهب را دا مفتی صاحب چې د امام حنیفه په درجه کې تاسو ما خبره ته ما تريدي ته ناقص نه 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 تاسو دا څه چل دی هغه وی موسی السلام د الله کلام واوري نو ته خو مسموع نه دی امام صاحب مسموع دی نه لفظي دی کنه نو کلام لفظي دی چا خبره ده کلام لفظي خو د مخلوق دی خدای مخلوق ماشاءالله اوس په مقدس مکه قرآن شته که نشته ولې نشته دی کوم دی قرآن شته دا کنه دال دی کنه دا خو مخلوق دی دا مخلوق دی خو دال دی په کلام الله نو مخلوق مخلوق صفت دی الله مخلوق د الله په صفت څنګه دال کیږي شیخ صاحب لک تاسو الفاظ دا دي په مقدس مکه قرآن شته که نشته بالکل شته یو کم دی ما ته وکیلی تاسو وای په مقدس مکه قرآن شته بالکل کتاب الله شته تاسو د انوار تعریف چې کوم د کتاب الله او د قرآن دی جی دا صفت الکلام نه لري د کلام چې صفت کلام وتوي کلام د باری تعالی چې دغه تعریف نور انوار نه ذکر کړي دغه تعریف په دا یو نقطه یاد ساتئ انور تاج مولوی انور تاج مولوی صاحب خبره وکړه خبره وکړه نور الابرار پیدا هغه ته منځو شرقایت ته منځو خیالي ته منځو خبره دا ده چې دا دال شو جی دا دال مخلوق دی مدلول غیر مخلوق دی مدلول خو په دنیا ته راغلی نه دی دنیا ته دال راغلی دی دال مخلوق دی مطلب دا دی چې د الله نه دی د الله صفت نه دی جی نو موږ ته کوم قرآن راغلی موږ ته چې کوم قرآن راغلی دا دلالت په هغه کلام نفسي کې کوم شي کلام نفسي دا څنګه دلالت کوي تاسو وایئ چې قرآن زما زب جب خبره کوم ستا په زړه کې خبره زما د ژبې خبره ستا زړه خبره څنګه دلالت کوي شیخ صاحب دا لو مسلو غیر کنه یو شی اولي ولیم نو تاسو صبر وکړئ دا خو غیر دی بدلون دا خو غیر دی مدلول دا قرآن غیر شي دا الله مصداقان یوي مصداقان یوي تاسو هذا چلو یو مصداقان ولي سبب دخان او نار ولي سبب تاسو مصداقان ولي سبب شیخ محمد نبی ولا خبره جبر خبره کو ما دا یو غټ قرآن دلته ما دا غټ منطقي عالم نه قرآن تبو دلته دی کنه قرآن کې قرآن اختلاف دلته دی جبريل د الله نه سوري دي تاسو ما دا خبره شیخ صاحب دا خو تاسو علما په خیال مناظره شروع کړه په دې به مکالمه کو خیر دی په دې به مناظره نه نه مفتي صاحب خبره ده نه دا لیکو ته زب ثابتوم د قرآن چې ابن تیمیه عقیده د زه خپل عقیده لیکم قرآن د الله صفت دی کنه زه خپل عقیده قرآن څنګه ثابت زه خپل عقیده لیکم زه خپل عقیده لیکم که غلطي کوم تاسو ته اجازه ته چې تاسو ماته دغه راکړئ زه خپل عقیده لیکم زمونږ د اشاعره او د ماتوریدیانو دا عقیده ده دا ځلې کومه ښه کو زه غلطي دم تاسو ماته وایئ اثبات یې په ما زمونږ د اشاعره د ماتوریدیانو دا عقیده ده چې صفت الکلام د الله تعالی صفت دی او کلام الله دی او قدیم دی بیا هغه چې زمونږ په ذهن کې دي چې مونږ ست صفت الکلام وایو هغه قدیم دی خو هغه زمونږ په ذهن کې د اصوات او حروف او حرکات نه دي تاسو ماته جګړې مه کوئ دا ما عقیده دا صحیح ده موږ دې پورې موافق یو هغې ته مونږ هغه صفت الکلام چې دی ما چې کومه تحقیق او ما چې کومه مطالعه کړې ده که د سلف وي که د حلف وي او که د متکلمین وي که د محدثین وي نو زما په ذهن کې دا ده چې هغه صفت الکلام تعلق چې د الله سره ساتي دا قدیم دی بیا دا کوم مونږ چې څه وایو تلفظ دې نه مونږ تعبیر بیا په کلام لفظي سره کوو محدثین فقها اشاعره ماتوریدیان کلام دو قسمه تقسیمي کلام نفسي او کلام لفظي دا مونږ چې ویو چې مخلوق نه دی دا مونږ چې ویو قدیم دی دا مونږ چې ویو چې مسموع نه دی لکه څنګه چې رای د ماتوریدي ده او د اشعري صاحب رای تشریح کړی د شراقایت چې مسموع دی دا مونږ اصل کې د کلام النفسي خبره کوو دا ځان سره یاد ساتئ د کلام النفسي بیا دې خوا چې کله مونږ راکوشو نو زمونږ په ذهن کې دا دي زمونږ د مشایخو په ذهن کې دا دي چې دغه کم کلام النفسي چې دی که نه که تاسو دې سره موافق یې نو بس خبره به چې دا کم کلام النفسي چې دی چې هغه صفت الکلام دی د ذات د الله تعالی دا خو د الله تعالی د ذات نه د پښتو خبره انتقال نه کېږي نو په دې به تاسو ما پرېږدئ په دې باندې د جبرائیل علیه السلام د عبدالوهاب الشعراني او د خلکو پوره کلمات دي چې یا لیدل شوي دي د لوح محفوظ یا دال علاقه خیر دی کنه ما خو صاحب ما خو ما پرېږدئ چې زه سره ما خپله خبره وکړه بیا که ثابتول نه ثابتول خو بیا کومه که نه بیا د هغې نه پس چې د صفت الکلام مخلوق ته راغلی دی د هدایت دپاره جبرائیل علیه السلام اغوستی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی
دې ته موږ په خپله اصطلاح کې کلام لفظي ویو. دې ته موږ په خپله اصطلاح کې شیخ صاحب څه ویو؟ کلام لفظي. موږ د هغه کلام نفسي د قدیم قائل یو او د دې کلام النفسي د حدوث قائل یو. د هغې نه د مسموع قائل هم نه یو. د ماتوریدي صاحب رایدار د لاشري رایدار چې کېږي او د دې موږ د غیر مسموع قائل یو. اگر چې زه لا په دې کې لا قول نه کوم په الحال د ماتوریدي صاحب قول خو ما په لا په القول نه زما تبه دا پروان زما تبه د اشاعره او دغه قول ته تللی ده. دا ما په درس خیر دا زما موږ اشاعره ماتوریدي خیر تاسو ما پرېږدئ. زمونږ مدعا دا ده که تاسو وایئ چې زه ولیکم چې زه ولیکم کلام النفسي چې متعلق ته ذات الله سره دی، صفت ته الله تعالی دی، قدیم دی. او دا کوم چې دال علی کلام الله دی چې دې نه مونږ تعبیر محدثین فقها په کلام اللفظي سره تعبیر کوو، دا حادث او مخلوق راغلی دی. زمونږ دا عقیده ده. که ویې لیکي لیکي چې ولیکم خو دې عقیدې ته موږ نو بیا به زه خپل طالب نه تپوس کوم چې دا قرآن څه دی. دا قرآن د الله کلام دی. هغه ستاسو ټول مسلمانانو څخه عقیده ده. دله ورکړه شیخ صاحب یا لکه محمد نبی مولوي صاحب دا د الله قرآن دی. دا الله قرآن دی بالکل. دې کم کلام چې صفات الله کلام دی والله کلام دی کلام څه ته وایي دا سبدا مولا یو منټ پرې دا الله کلام دی وایي وایي خدا دې الله کلام خدا الله کلام ما کا الله کلام دا الله کلام مفتی سے وجه نه اورېدل کی دا اورېدل کی اوس بندوق دا الله کلام صفات نشته زمانه دې معنی خدا بازا شیخ صاحب نو ورځي ولا دا اوس نه ورته وي چې نه ورځي دا الله کلام د تاسو وایي یعنی دا د الله صفت دی. یو منځي تاسو وایي دا چپ شته کنه یا دا د الله کلام دی، د الله صفت دی. یعنی صفت د التنا انتقال کو دلته راغی نزول اجي بس ټیک شو نه دا د الله انتقال یعنی دا صفت یو لکه دا نعوذ بالله لکه دا الله صفت ځان څخه ګرځوم لکه حضرت محمد خدای ته لکه حضرت محمد الله صفات جبريل دا څه نه ده. زه الله حاضر ناظر ګڼم. ته څه چپ ته څه دا الله کلام زتیم ورکا زه تاسو محاکمه کوم تی بن کوسو اگر اورو وزنا دا ربک موسی دې سمانه کې وزنا ده وای او څوک شواز وکړه وزنا دا ربک مواز دا چې لاس کې موږ د الله صفات او الله درلې دا استاد درلې دا صفات دی دا سره دی الله صفات دا الله د صفات په کپیانو کې الله صفات څنګه کې جوړیږي دا نقوش دی الفاظ د الله صفات دی نقوش دی الفاظ نقوش خدا قران دی کنه اسمعنا خبره وکړه مفتي صاحب تبع سلوك واذ نادى ربك موسى نادى فيل دي ربك فاعل دي ترجمه وکا اوازكم مستسارة دي استاذ محمد نبی مولوی صاحب چې څو د الله واس نه مني دا په کفر کې شک قربان شمه بس او په لګوا ته ما خبر حضرت محمد استاد یا لکه حضرت شیخ الله کلام نه نو په الفون مجلس نه کې څنګه شرخایت پنځل لسکار مې لستل زين زيتو بیا او بغا الله تعالی دې غیږ کې ما خبره مانی تلک سب کبا واذنا دا بس پتا خبرو کې کاغذ غتا دا خبرو کې دا چې موږ څه تلفظ او دا لفظ تاسو کو خبرو کې ځکه په بس بدن اوس پاسه ما کو بس بدن پاسه زه شیخ دوه شیخین دي څه کوو اصلي خبره خبره واضحه کړه ما واضحه اوس څه وکړو اوس څه وکړو دا خو کلام نفسي غیر مخلوق د دې عقیده ده زمونږ عقیده را کلام لفظي چې د مخلوق یو سلسله صورتونه
نه دي مخلوق دا دی. مخلوق دی مخلوق خو دی. دومره ده چې دی وایي دا دال دی په صفت د الله او نور دا مخلوق مخلوق دی. د الله کلام نه دی نه دا د الله کلام نه دی دا مونږ نه دی نو مخلوق د خالق صفت کې دی الله اکبر دا یو نقوش دی تاسو خپل عقیده ولیکئ یو سیاهي ده یو کاغذ دی یو غته ده یو قرائت تل دا مخلوقات دي دا مبادیات دي کنه محمد نبی استاد مبادیات دي کنه خپل عقیده ولیکئ صفات الکلام ها زبر خپل عقیده ولیکم کې به نو په خبره وکړه یو خبره مکو غلی شه شور مکو شور ریاض استاد وای حرف او سوچ وا خبره په حرف او سوچ ما دا ولیکئ ودرېږه نه لکه نو کمال تقریر نه خلار شه خبره کیږي کلام استدلال لکه په دې موبایل کې ستاسو تقریر زما سره دی دا کلام د شاعر ستاسو د موبایل دا موبایل کې چې دا کوم تقریر تاسو سره تاسو دا پته لري چې دا زما دی ها اکه ډبینګ پکې شي نه دا چې ستاسو پرې د دې مغالطه ای نه مغالطه نه موږ ضرب الکوتک بالکوتک دلیل ذکر کوو د تعین مجلس تا کلام دا مړه ذات ته چپ او سره نبی اسلام تم زوم من زمانه ته چپ سره ما ما پرې دا چل دی دا مبادیات خمدیدار په دې کتابونو غوړای محمد نبی استاد خمدیدار په کتابونو غوړای قسم په الله بیا را قسم کړم چې نو د پلان کتابه مونږ به د پلان کتابه مونږ د پلان کتابه چې راتم ثابت کړه د قران او سنت کلام او سلف له سره مې منل او چې مو منل د ټول پاکستان به سره مني خو تاسو نه دا تاسو نه دا غیر چې تاسو به مني زمونږ عقیده وره صفا ستر لیکوي مناظره به پکاو زمونږ عقیده دا ده چې څنګه میوي لیکه لکه چې څه مو دي نه نو چې زه خو لیکم کنه کلام نفسي قدیم کلام نفسي حادث کلام مونږه چې کوم د ذات الله سره صفت الکلام دی بسم الله ولیکه اوله مناظره په دی وکړي چې دا نه لا ولا غبانه وکړو چې دا تقسیم صحیح دی د چیلنجر علی پسرا کړی دی عبدالمنان شیخ خبره ده شیخ خبره ده بشر ناس ته شیخ دا خط ټیک نه دی دا ټیک نه دی ورګه چپ تولیخ کاله ته چې ورسېستان په حول احلام کې ورکه شي مسعود صاحب مرسوم راو عبد الله بن مسعود ناشطات مانو نکړه هغه کونه په مولي علم او ته کونه په مولي جهلني الله باندې او ناشطات دې معنی دی نکړه شیخ الحدیث یاره نو چې تاسو طبيعت شو نو تاسو ما خپل شي ما تاسو ته ویلي چې ګوره عزت خبره دا زمونږ خو مدیدار خسته مشران بس په خیر دی بس سما خبره منه زمونږ جوړه ښه شیخ صاحب زمونږ مداوره ښه محمد نبی استاد ورخه الکه که غلطی کوم ګورې ما ته وایي ښه بسم الله غلطی کړه صحیح شاګردان دې غلطی نه نه شرقایت غلط کړی دي نه بسم الله الرحمن الرحیم دې صحیح دی لکه دا صحیح ده شیخ افضل دا الله واخره کنه مجی کبیر دا الله کلام يعني صفة الكلام القائم بذات الله هل كذا شريك عن القائم بذات الله القائم بذات الله جی غير مخلوق غير مخلوق معبر كلام نفسي سر نويمة غير مخلوق قائم بذات الله غير مخلوق معبر چې معبر دی وكلام نفسي سر ف كلام نفسي كلام نفسي سرا عند الجمهور غير مخلوق قديم دی دا زموږ یو عقیده ده هغه چې دال على كلام الله دی حادث بولېږه يعني تعبیر سره لیکي معبر کلام نفسي انا اغرستو لیکم يعني جوړ د اصواتو د حروفو د نقوشو المعبر الفاظ او بس هغه شو الفاظ ما حروف وي کنه
المعبر مفتي سي خبره جی الفاظ د نقوش نه جوړ نه هغه هم دا نقوش ځان لري د الفاظ ځان لري نه کنه تاسو څنګه دي کله یعنی جوړ د اصواتو او د حروف او د نقوش لفظ د نقش نه جوړي ولا منقوش نه سو دا غبي تلک حاجه دا دلنه ما تاسو ته چې ما ما خوشاله وینم ما پرې دی لرنه کته شیخ الله دې خوشاله نقوش لري کا نقوش مخلوق تا ما ته چې الفاظ درکړه نقوش مخلوق دی اصوات او حروف او الفاظ نه زمونږ خورا اداره چې الفاظ دا کم چیرې ګدا خو زمونږ رائے ده کنه تاسو به دا غلطه ثابت کړئ جناب کنه تاسو به غلطه کې دا خو تاسو رائے نه لیکم زمونږ رائے ده او په سره مذهب غلطه ثابت سبا تاسو وایي کړه نقوش ته ټول مخلوق نو خو ته پکې وایي چې نقوش ته پکې مخلوق ته او الفاظ او حروف ته پکې نه دي تاسو به تعبیر تاسو المعبر بكلام اللفظي حادث مخلوق د معبر په ځای المسمى نه لیکي لکه دا تعبیر ته تابع معبر لیکي المسمى المعبر دونه به یو ځای کوم المسمى والمعبر بكلام اللفظي حادث او مخلوق ته زمګه دا عقیده غلطه خو نه ده زه ته خپل عقیده ولیکم تاسو ولیکه جی ولیکه نه نه ته ولیکه دلته والا پاڼه والا ته دا والا تقسیم غلط دی ار څه چې کېته چې مدد وایب چې څه کې چې دا قرآن د الله د جبرئیل علیه السلام د الله نه اورېدلی کنه چې څه لیکي چې تورات انجیل زبور پکې ولیکل ما پکې کار نشته لیکه خو ما تعالی فتح هم درکړی شیخ تاسو مال فتح راکول زی فتح هم نه در قرآن کریم مطلقاً د الله کلام دی دا تقسیم قرآن سنت سلفو کې نقل نه دی د الله کلام اوریدل کیږي حفظ کیږي ویل کیږي نازلیږي دا حروف او اصوات د الله صفت دی ولیک فاجر حتى يسمع كلام الله دا مسلمانونه کې جبرئیل علیه السلام د الله نه اورېدلی دی حرف او صوت سره په دې کې مفتي سي یو تعین وکړو دا تعبیر چې دی لکه کلام لفظي خو تعبیر شه کلام لفظي معبر شه تعبیر د چا دا بکو بیا بکو کړه دا ستاره زماده جبريل دی د رسول الله دی حد خدای به بکسر په هغه ورځ به کو کړی چې کینو کړه کتابونه بیا به تلقیح ته مدعا کو دا نن بکا شیخ صاحب داس ما عقیده دی په عقیده او تاسو بخپل ټیم معلوم کړئ قرآن او زه سنت او سلفو دا ټیک ته شیخ صاحب تاسو کې تاسو نه داخله دغه ولي کې دا عقیده بیا راوړی خپه دمه واسه نه وخت شوی ته بځي مزه ما سره بلاړ بابا کو هغه پتا با سبا جمعه د خطبه ده او بیا د یومې مسکه او کنه نه مراد لري چې خطیب ډېر راځي پورا بیا دی یا ډېر دا الهامیه وګورئ ته نه شرح ده په دې کلام دې سی سخرت کړي وګورئ ودا په میراب کې چې امامان ودا خدا غیر الله کلام ما ته دا چې کتاب دی د تیمیه صاحب نشته چې ما سره نشته ردنا على من قال بالنفس تسعینیه دوه دي یو د ارموي ده ډېر دي دا د شیخ یادي د شیخ یادي بس دغه وکاو شیخ یادي ما سره شته جی شته یو تسعینیه د ارموي ده لسکم سل طریقه باندې په دې تقسیم باندې رد کړي کودي ردنا على من قال لا مفتي سو خسته خبره قرآن سنت او د سلف او مسلک به تل امر قمنونه امر قرآن کې نه خلک از دا یو خبره ما ذهن نه خلاصي ځان پوي کوم کنه دا مناظره په شکل نه وایم ته ډېر وړي خبره کې شیخ غوري ځان پوي کوم کنه دا لکه د الله د صفت د نقل خو نه کی لکه تا چې وختي زم دغه نو سما لکه دا مونږه په مونږ اصلي ونه چې غلط عقیده لوسه چل نو ګوره
ما خبرنا إخلاص كلمة مخكبة تبارك الذي نزل الفرقان نزل به الروح الأمين يا دا نزل وانزل إن أنزلنا في ليلة القدر نو دي ما نبي دا كوين راوخي جو كان نزول خد ستوي انزال تبارنا خكته مصيبه نو كدغه قرآن كان كدغه قرآن رښتیا دا کم چې دی او منزل دی دغه باره په منزل لفظ راغلی دی او انزال نزول دبرن خکته راتلو ته نو دا څنګه راغی په دې ټکي زمونږ دا هو نزل القرآن یاد کړی نزلم دی او انزلم دی جی کلام نه یاد کړی ولې نزل قرآن کلام الله نه دی قرآن کلام نه نزل القرآن شابس ما سبا یې ورڅکې کنه ما سبا یې ورڅکې د انساني خسته خوې به کې کدا سړی چې دا مچانه دا ټوپونه سره انور تاج څه سره او انور تاج څه سره زمانه کوم به د کمن دې ادبي وکړتې مو کمن زته نزل القرآن دی لکه نزل الكلام دی فرقان فرقان نزل الفرقان قرآن و کلام کې زما قرآن کې دا شستا کې وایي که نه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله دغه قرآن ته ویلي جی جی بالکل بل منګ نور الانوار حسامي مولوي ټول کې کتاب څه ته وایي المنزل على الرسول ندخل بل شيء ندي المكتوب في كلام المصاحف الله المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه خاصه تاسو دوه باندې یو سوال کوم پتا نه کوم نه په دوانو چې تاسو دماغ سوي حق خبرو کې حق دا الله تو خورا ما خلاص چې نه دی ویل کنه مخکې بریک تاسو دا شیخ صاحب دوی بخښي دا منګم تاسو وره تاسو تاسو په خیال باندې قرآن او صفت الكلام یو دی نه کلام عام دی قرآن فرد دی صفت الكلام خدای دغه فرد دی ګوره ما په سنوسیه کې تقریبا یو شل ځای شیخ صاحب ریستلی دي چې څنګه قرآن کلام الله دی داسې تورات انجیل زبور دا کوم مولیان چې دا مسله تاسو ته کوي چې تورات انجیل زبور کلام الله نه دی دا غلطه وایي کلام الله دی منسوخ دی منسوخ سره یو طرف ته کلام الله کلام الله دی يسمعون كلام الله کلام الله نو چې دا اشیاء کلام الله شو نو صفت الكلام خو زما په دماغو کې عام شو صحیح د قرآن عام دی بالکل پېښ او دا قرآن سره د صحائفو سره د تورات انجیل زبور دا د افرادو ګرځي او چې افرادو ګرځېدل نو زما په خیال تاسو هغه کېږي مو خدا دال علی کلام الله شو دال نشي خیر دال نشي دا عین د الله کلام اسه مفتی صاحب دې لا بل شیخ صاحب یو خبر ذکر انور تاج مې سم چې ته قاضي شي او زما شیخ عبدالرحمن په یو پټي فیصله ته موږ له قسم په قرآن راکې چې دا مخلوق د نه په مخلوق قسم قرآن او شرک قسم شرک نه دی په مخلوق باندې جی دا قرآن دی کنه نو دا قرآن یو کلام الله صفت د باری تعالی یو کلام الله اطلاق په قرآن کې نو اسه تاسو ته ویم کنه چې دا یعنی تاسو وایي چې دا صفت دی کنه ته قسم به کوم قرآن کم کلام یو جی دا تاسو چې کوم قرآن راوړي د قاضي مجلس ته دا به یو فکټری کې جوړ شوی کدا بچا دا الله باندې ته ګور استاد یې نه اخلاص دا به فکټری جوړ شوی نه مفتی صاحب دې خبره دا قرآن به یو فکټری کې جوړ شوی تاسو کپنه کې ګور نو خوش جوړي قرآن په خبره کې نه جوړيږي قرآن په دغه نو بدانور خبره پرې تاسو لیکل راکړئ چپ چې دا راوړ د منقوش راځي اورګه دا قرآن پرې دا اورګه دا قرآن کافیه د چا کتاب دی کافیه د چا کتاب ابن حجر دا فکټری جوړ نه جوړ دی ما انکار نه کوي نه ابن حجب سره ابن حجب دا د نقوش باغې دال دي کنه نقوش د ابن حجب نه دي کنه نقوش دا اوسنی نه دي په خوانه چې نقوش د ابن حجب او چې پلاسي لیکلي او کنه په بدلیږي را بدلیږي لیکلي دا نقوش د ګوره مرزا هیڅ مسله ده نقوش دال دی په لفظ دال دی په معنا لفظ او معنا د الله صفت دی او نقوش مخلوق دی شیخ صاحب شیخ صاحب چې د قاضي مجلس دا قرآن راوړي نو راوړي الفاظ په خپل وایي کنه چې دا مخلوق دی ځکه راوړو کنه دا صفت خو باندې نه ورکو قرآن باندې دا قرآن صفت دی دغه دنه چې کوم الفاظ دي دا الله صفت دی تاسو څه پته یو خبر وکم خیر اعوذ بالله ولک دا اعوذ بالله اخي اعوذ بالله قاضي ابو یوسف
نوم خو دې اورېدلی که محمد بن حسن شیباني دا د چا شاګردانو امام ابو حنیفه اجوري کتاب الشریعه وګوره د ده شپږ میاشتې مناظره نه دا خبره منقحه که چې دا نه وه د دې ته کتاب الشریعه وګوره نه چې دا مناظره دا نقل ټیک نه دی جی داسې هغه داسې زه ته یم جی هغه منقحه که دا خبره منقحه که دا په دې نه وه چې د قرآن ته څوک مخلوق وایي امام ابو حنیفه نه چېرته دا نقل نه دی د قرآن ته چې څوک مخلوق وایي دا کافر دی که نه مناظره په دې وه مناظره نه وه دا په څه وه په دې باندې خو اتفاق وشي دا کفر دی تاسو وایي دا په څه وه نه تا هم تپوس وکړ ما خو دغه اجوري څه لیکلي دي په دې باندې نه وه که نه ته راته څه باندې وه دا په دې نه وه تاسو وایي نه وویل ما خو په دې نه وه که نه تاسو وایي کوم شي لپاره استدلال ما خو دا نه دي کو دا شیخ صاحب بله خبره کوو بله خبره کوو تاسو وکئ امام احمد او د معتزله اختلاف په کوم کلام کوم چې کلام الله وګوره امام احمد بن حنبل څه کوم ځکه خو نفي د صفت الکلام کوي کنه معتزله خو نفي د صفت الکلام کوي اور هغه د کلام لفظي نفي کوي کلام لفظي معتزله نه مني شیخ صاحب کلام لفظي کې اختلاف او احمد بن حنبل د الله صفت دی هغه د الله صفت دی جی د څه ویل چې صفات یو امام احمد صاحب دې صفات ویل شیخ صاحب امام احمد بن حنبل صاحب نه ارزه کې دا نقل دي چې القرآن کلام الله دا تحیات چې تاسو په ولاړو وایي په قاعده کې به څه وایي دا خبره دا به بیا وروسته کوو که نه مړه لا خو موږ باغ سټیج ته قرآن دې مفتي شیخ صاحب زموږ موضوع حل کېدله موضوع ختمې دا که تاسو نه وی دومره والله په شله میټو کې ختمې خو تاسو خرابه کړل نه هغې سره وکړئ موږ به درنه چپ شو مفتي صاحب تیمم ته ضرورت نه لکه دا څه تورات ته جوړ کړو خو زر یې راوړه که نه پروا نه کوي وخت لږ دی مونږه زه تنګ شوم بس دی مفتي صاحب بس خبره ختمه ده ابن تیمیه باندې به وکړو چې مناظره به پدې نه په دواړه یو ځای کوم استدلال چې الله به خیر نو هغه به د الله ثابته کنه اسلام خیر کی ذات جوړ کړي کوم ځای زه به څنګه دلته کوم نه به جوړ کړي کوم ځای دلته هم سلام غوډه دا خو د قومي کې راځو کې تاسو کوم ځای پښته ته کوم کوم ځای ځای اجلان خوښ اجلوان کې کوم ځای شروع خلیفہ نو ته د سبب مزون اشتراکات ته د مفتي صاحب سم الله باندې دنا علم یاد کا اخلاق یاد کوي خیر ته مشر خدي ویل تاسو ویل ته مشر خدي ویل خبره ته دا صحیح او ته ناشطات مانس دا مفتي صاحب علم یاد کوي پوښتنه بیا بدالم نه درځي حضرت دا خبره مکه او ناشدات معنا ورزي ولا دا خبره معنا بیا بدل د هر تاسو کوم بیا عام نه درځي قرآن کې د زړه ارمانو باسوي کا کم ځای کې قرآن کې د زړه ارمانو باس کوم وسه پوری د الله صفات ونه زه درنه کوم چې شیخ صاحب درنه یو کوم بیزتی مه کوئ مفتي صاحب الله دې نه کوي الله دې نه کوي دا بیزتی مه کوئ تاسو پښتو احترام لازم دی دا څه بالکل زه ملمه خبردار مې ګوره خپل کو شیخ صاحب اوس خپل شي خبرې خو د افغانانو باندې کوي اوس دا کوم باس چې نو تاسو نه خپه کېږئ نو دا لا یعنی باس دی دا چا ولیکو نو شیخ حضرت دماغ د طالبانو له خراب کړ چې کل امر ذیبا لم یبدا فيه بسم الله الرحمن فقبل بسم الله نه لیکلی کلا شابه بسم الله ولیکا بسم الله مې دې بس خیری اتباع سنت نشو بسم الله و دا وې ته ګوره جواب نه دی وزیر امام بخاری په مذهب امام بسم الله نه ولیکلی په کتاب وای ما کنه دا هغه مذهب راوړل چې زه لګي او نظر وګورم زه به ویم کنه او وایځه بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ دعوه دادا چې دا قرآن چې الله تبارک و تعالی په محمد رسول صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په واسطه نازل کړی دی او د یو سلو څوارلس سورتونه دی شروع په بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین او اخر والناس دی همدا لفظي قرآن د الله کلام دی الله له خوشاله دا قرآن جبرئیل علیه السلام د الله نه اوریدلی او جبرئیل علیه السلام نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلام تقسیم لفظي او نفسي ته بدعت دی د سلف او قرآن سنت د سلف په اقوال کې نشته ٹھیک شو لازم دعوه او اورګه تاسو داسې چلو کې او تکوا مونته لک راشه
تاسو یو تکړه غونته لک راشه زموږ د دې مدعاګانو نه پټو شټ دغه وکې نه دغه تیلو سبحان الله تر دوی دا غیناو کا او تاسو ته زموږ اجازه تداواله تاسو موږ دا غنو زموږ دا غیناو کې تر دوی د دوه خبرو نو کا هغه د شیخ الاسلام په باره کې چې کوم دغه هغه دا چې کړي مونږ کړی ها دا موږ کام په کې دا لیکل وکړه دا ایک هغه څه شو دې بس ټیم دغه بل دا کو کنه دا ترا کاغه دا لګه پاکو لیکا هم دا شانتي دغه څه او شیخ حضرت دا لیکا بل څنګه نواله ټولې وال اورور استهزاء من نه کوګر دي څونه خوري خبره به ته مشر یو څه دی ویل دا اخلاقي جواب څونه خسته والله چې تاسو باس نه وکړی شیخ موږ یادونه کړو والله کوم شیخ څه خبرم کړو خدای تاسو شاګردان دي ملګرو لکه اقدام دوی والله مفتي صاحب طبيعت مونږ ته معلومه او بیا شیخ صاحب مخ تاسو لکه تیزی کوي مفتي صاحب چې کنه دا وښه د مفتي صاحب طبيعت هم سماري ته مزاح نه خپکیږي چې تاسو به خپکیږي بالکل به نه د سمام غپ کولګو ما غره مناظره خبرو کې نه دی کړل ما خپل تعارف نه جواب جواب ورجو خو باج موږ نه کوو شرار به عزت کوو دا څوره خسته جواب تاسو هم دي تاسو شیخ صاحب نو قاری رو حضرت مولانا مفتی قاری دا دیوبندیان ملګری نه مونږ په شیشه صفت کو اشاره کوي چې عقیدت شکر الله خوشاله موږ استاد دا پنځه روان دي کنه ډیر زیات دا موږ بار ورنکلی دا خدای شر کوي شیخ حمزه سی بل چې پنځه ډیر روان خلک خوارج غوندي نه د اخلاق په لحاظ سره دا خلاص بالکل دی کړی نه داخل اوس یو دوه امور کوخه یو تاریخ او یو ځای تاسو دینه تصویر واخیستل او تاسو به دا شی به ما او شیخ صاحب ځان لکو تاسو به پکې نه کېنئ دا راته بیا روانې جوړې کړو زمونږ شرایط چې شرایط مناظرې شرایط وایي هغه هم تاسو دوه دا کوي خیر دی خیر دا چې شرط ته ما ته وایه ما سره په دوست خبرو کړو وایه سره اتفاق یو شرط سره وایه هغه ولته شرایط هم سری وایه هغه خو د شیخ الاسلام په باره کې خبرې هغه هم اوس حل کړي نور خبرې نور شرایط به تاسو زمونږ صرف اخو شو کنه د دوی دغه نه پټواله زمونږ ما او شیخ صاحب ته دوه کارونه پرې دي یو ورځ او یو ځای نور تاسو به زمونږ نه شرطونه تاسو زه اوس وای کنه دا خو د جنجال مسله دا کې شروع دي دا وګورئ دا ما ته ویو کنه ما ته کینو کنه شیخ صحیح اتفاق دا جی په موبایل بیا بل وخت یو بل ته ویل شي دا موبایل نه دا اوس ویو ما دی اوس ویو ما او شیخ صاحب اوس تاریخ ټاکو خدا شیخ خطرناک دی مخلوق تو ور چې دا راغلی دی مفتي صاحب چې موږ د نووزو تاسو تفرید او وایم کنه بس ما دی اوس تاریخ مقرره په میډیا باندې وځم مناظره په پلاني ورځ کې څه نه وایي دا چې کو دی وینو وام دی نه سکره وسه مقصد زمادار ګوره مناظره نن سبا حالات خراب دي زما خبره اوره چې صرف زه شیخ صاحب او دوه کسان دي د سره دوه کسان ما سره دوه کسان موږ به خبرو کو تاسو نن موږ خبرو کړه زه سید دا ټول هر څه وو بس کنه کیمرې هم ختم کړه تاسو دوه کسان تاسو کړئ کیمرې ختم کړي او بیا بس دعا کوه خو هم نه کنه